سلام د نن سهار د 9 بجو خبرونو ته مو زه سمیع الله امینی هرکلی وایم. د امریکې د بهرنیو چارو وزیر وایي ایران باید په افغانستان کې د طالبانو له ملاتړه لاس واخلي او د القاعدې ډلې مشرانو ته په خپله خاوره کې ځای ورنه کړي. مایک پامپیو تېره ورځ ناوخته په واشنګټن کې په یوې ناسته کې زیاته کړه چې تهران په سیمه کې د بې ثباتۍ په هڅه کې دی او باید ډېر ژر دې ډول هڅو ته د پای ټکی کېښودل شي. دغه څرګندونې په داسې حال کې دي چې امریکا په دې وروستیو کې د اټومي بټیو پر سر له ایران سره له شوې هوکړې وتې ده. د دغه خبرو په غبرګون کې ایراني چارواکو ویلي چې واشنګټن په دغه ډول څرګندونو سره غواړي په افغانستان کې خپله ناکامي پټه کړي. د زابل اوسیدونکو او یو شمېر دیني عالمانو د روژې په مبارکه میاشت کې د جګړې له ښکېلو خواوو د اوربند غوښتنه وکړه. دوی وایي له جنګ جګړو ستړي شوي او وایي چې دا جګړه د پردیو ده او زیان یې یوازې افغانانو ته رسیږي. د دوی په وینا په دې مبارکه میاشت کې هم ډیری خلک د جګړو له امله د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي او په ډېر سخت حالت کې ژوند کوي. دوی سره دی چې طالبانو ته د افغان حکومت د سولې له لنډیزه ملاتړ کوي. د طالبانو هم غواړي څو له سولې سره یو ځای شي. والله موږ د جنګ آغاز غواړم د حکومت مولا طالب چې جنګ ونه کړي، سوله وکړي. دا د رحمتونو میاشت ده، په دې میاشت کې باید بیخي ونه کړي، خو د ټولو هغه دپاره که سوله وکړي ډېر به ښه شي. زموږ دا غوښتنه ده چې په روژه کې هغه وکړي، سا وکړي او یو بل ته سولې راتګ موږ غواړو چې جنګونه بس کړي، نور د ولس وژل موږ نه غواړو. زموږ پیغام ټولو هېوادوالو ته دا ده چې د دې میاشتې حرمت په نظر کې ونیسي. د جنګ د دواړو لورو څخه موږ دا غواړو چې مصالحې او روغې جوړې ته غاړه کښېږدي او نور که نه وي د دغې میاشتې د حرمت په برکت باید چې په ورته وخت کې دوه پولیس د زابل په مرکز کې په وسلوال برید کې ووژل شول. د زابل د والي ویاند وایي دغه پیښه تېره ورځ د کلات ښار په سهراني سیمه کې رامنځته شوې ده. د نوموړي په وینا بریدګر په تېښته بریالي شوي دي. د افغان خبریالانو او پوځیانو د یادښت په موخه د فریاد هندار تر نامه لاندې د انځورونو یو نندارتون تېره ورځ په هرات کې پرانیستل شو. په دې نندارتون کې د هغو خبریالانو او افغان سرتیرو انځورونه چې په بېلابېلو بریدونو کې خپل ژوند له لاسه ورکړی نندارې ته وړاندې شوي دي. د دغه نندارتون یو شمېر لیدونکي د دغو قربانیانو د کورنیو پر وړاندې د افغان حکومت بې پروایي غندي، خو حکومتي مسؤلین بیا د تل په څېر د قربانیانو له کورنیو د ملاتړ شعارونه ورکوي. انگیزه ایجاد این نمایشگاه یاد بود از شهدای نیروهای امنیتی، همچنان یاد بود از شهدای خبرنگاران معززی که در این حوادث اخیر جانهای شیرین خود از دست دادند. کمترین توجه به اینا صورت نگرفتن. خانواده هایی که سرپرست خود از دست میدن نیاز دارن به حمایت دولت، نیاز دارن که توجه و مهربانی و دست الفت بیشتری بر سر از اونا باشه، ولی متاسفانه بر علاوه که مورد توجه قرار نمیگیره با ناملایمات و بی‌مهری ها مواجه هستند. آنچه که دولت افغانستان در مجموع به عنوان امتیاز برای خانواده‌های شهدا در نظر گرفته، اداره محلی ولایت هرات همواره نه تنها که در راستای تطبیق از او کار کرده، بلکه ما همواره اولویت به دو گروه در کارهای اداریمان میدهیم. یکی خانواده‌های شهدا است و دوم زنان هست. ولسمشر غني تېر ماښام د کابل ښاروالۍ د تنظیف ریاست کارکوونکو ته روژه ماتې برابر او ورسره یې روژه ماته کړه. ښاغلي غني په دې مراسمو کې چې په ولسمشرۍ ماڼۍ کې ترسره شول وویل د کابل ښاروالۍ د تنظیف ریاست کارکوونکو ته درناوی د ټولو مسؤلینو او ښاریانو دنده ده. د کابل ښاروالۍ دغو کارکوونکو له ولسمشر وغوښتل چې هغوی ته د سرپناه برابرولو په برخه کې پاملرنه وکړي او ورسره جفت ولسمشر هم کابل ښاروالۍ ته لارښوونه وکړه چې د تنظیف ریاست کارکوونکو د سرپناه لپاره د خپله طرحه ولسمشرۍ ماڼۍ ته وړاندې کړي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.